مونږ په دې مخکې هفته کې چا مانه تپوس کړو چې یاره جناتو سره نکاح کیږي که نه کیږي. په هغې کې ځینو ملګرو ماته د عبدالقادر جیلاني صاحب رحمت الله علیه هغې د کتاب غنیة الطالبین د هغې ماته دغه راولېږه چې په هغې کې خو هغې فرمایلي دي چې لکه جناتو سره بلقیس ملکه بلقیس یاده کړې ده چې هغې سره سلیمان علیه السلام نکاح کړې وه او ملکه بلقیس چې کوم ونه هغه د جناتو نه وه. نو هغې دغه کړی چې تاسو په دې کې ویلي دي چې د منوري ټاون فتوا دا ده چې جناتو سره نکاح ناجایزه ده او دارالعلوم دیوبند هم په دې باندې فتوا ورکړې ده چې جناتو سره نکاح چې کوم ده نو دا ناجایزه ده، جایز نه ده. نو دا بیا څنګه چې دغه غنیة الطالبین کتاب کې عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت الله علیه فرمایلی دی او لیکلی دي چې هغه ملکه بلقیس چې کوم وه هغه د جناتو نه وه او سلیمان علیه السلام چې کوم دی هغې سره نکاح کړې ده. نو یاد ساتئ ګورئ دا کم ملګري دا خبره کوي نو زمونږ په نظم باندې درته اوس هم وایم چې لکه د بنوري ټاون فتوا هم په دې ده او د دارالعلوم دیوبند فتوا هم په دې او زمونږ چې څومره غټې غټې دارالفتاګانې د هغې ټولو فتوا په دې باندې ده چې جناتو سره نکاح جایز نه ده. یاد ساتئ. او دا کومه خبره چې هغې کړې ده چې دا په کتاب کې عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت الله علیه لیکلي په هغه کتاب کې نو د هغې په باره کې دا ده چې تفسیر ابن کثیر چې دی نو هغې لیکلي دي په هغې کې باقاعده چې دا ملکه بلقیس چې کومه وه نو دا د جناتو نه وه، دا د انسانانو نه وه. دا چې هغې باقاعده په تفسیر ابن کثیر کې دا موجود دی، هغې کې لیکلي دي، تاسو کتې شئ. نو به هر حال دا خو داسې شو چې لکه چونکې د قرآن کې د دې ذکر راغلی دی نو دې ځای کې به بیا خبره چې کوي نو هغه به د چا معتبري. نو دغه ځای کې خبره یاد ساتئ چې کله په تفسیر کې ذکر شي او د هغې تعلق هم قرآن سره نو بیا د تفسیر ابن کثیر دا خبره چې کومه ده نو دا بیا زیاته علما فرمایي چې دا زیاته قوي ده او مضبوطه ده. نو مونږ اوس هم وایو چې جناتو سره نکاح چې کوم ده دا زمونږ چې څومره دارالفتاګانې دي د هغې ټولو په دې باندې فتوا ده چې جناتو سره نکاح جایز نه ده.